لرم چې روغ جوړ او خوشاله به دوستانو په دې ویډیو کې موږ تاسو نن اندازه کوو چې څنګه کولی شو موږ لکه زموږ فیسبوک اکاونټ وي هغې دپاره موږ دوه فیسبوک ضرورت وي نو څنګه موږ دوه فیسبوک په یو ټایم په یو موبایل کې انسټال کولی شو یا دوه واتساپ وي دوه واتساپ په یو ټایم او په یو موبایل کې څنګه انسټال کولی شو نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه سبسکرایب کړی نه نو زموږ چینل در سبسکرایب کړئ ویډیو ضرور لایک کړئ دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم دوستانو دې پر اول یو اپلیکیشن ضرورت دی اپلیکیشن لینک تاسو ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درځي دا ګوره دا اپ ته دا باندې بس کلیک وکړئ دا باندې چې کله کلیک وکړئ ګوره تاسو پرمیشن غواړي دا اګری به کړئ دا ګوره الاو به کړئ دا به ټول الاو کړئ نو دا ګوره ته کوم غواړې دا جمع نشان باندې به کلیک وکړې دا ګوره زه واتساپ غواړم فار ایګزامپل زه واتساپ غواړم دا واتساپ باندې به کلیک وکړې دا ګوره دا په دا باندې کلیک وکړې دا ګوره یو دا ګوره ډولکي دا روان دی ګوره د شین دا ما سره لایټ فیسبوک شته دی ولنه دا ګوره لایټ فیسبوک ما سره شته دا ګوره لایټ فیسبوک راغلی دی واتساپ دا ګوره واتساپ راځي لږ صبر به وکړي دا ګوره واتساپ هم راغله دا ګوره دا بیا جمع نشان باندې بیا کلیک وکړي دا کوم جمع نشان دی په دا به کلیک وکړي دا ګوره زه میسنجر غواړم لکه دا میسنجر بیا په دا امپورټ دا باندې به کلیک وکړي دا باندې دا ګوره میسنجر هم روان دی دا ډولکي ډبل به راځي لکه موږ سره په یو ټایم باندې څنګه موږ دوه میسنجر انسټال کړو خپل موبایل کې ډېره اسانه طریقه ده دا ګوره میسنجر هم راغلی دا ګوره دوستانو موږ غواړو چې بل واتساپ هم انسټال کړو لکه فار ایګزامپل موږ دوه درې موبایل نمبر یې دوه درې واتساپ ضرورت ده ګوره دوباره بیا کلیک وکړو دا ګوره دا کریټ نور زیات بشي ګوره ملټي اکاونټ دا ګوره دویم هم شو دریم فار ایګزامپل موږ دریم غواړو دریم به هم شي دا ګوره درې راغلل که تاسو نور ته ضرورت نور هم راغلی صرف د سمپل په دغه باندې کلیک کوئ د جمع نشان باندې نو نور هم راځي دا ګوره ما که تاسو دوه ټیک ټاک استعمالوئ ټیک ټاک هم شته نور څه تاسو سره موبایل کې کوم اپلیکیشن تاسو اول نه انسټال کړي وي نو هغه دلته په ډول کې انسټال کولی شئ یو په ډبل وي درې غواړئ څلور غواړئ تر 10 12 15 پورې هم شته نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي دوستانو نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ